جهنم کولور شان آزاد دی، دا چاته زیات او چاته کم ولې دی؟ دی خو جهنم کې پروت دی، نو صرف خپه به یې سوځېږي، ابه دومره ګرمې چې مازغه به یې جوشېږي، نور وجود یې ولې نه سوځي؟ د چا به د رکبتیانو پورې عذابي، د چا به در کې اسفل کې وي، دا فرق ولې؟ نو علما لیکي وی د جهنم د عذاب چې دی وی دا د انسان عمل دی، عمل که د چا بدي عذاب به ملاویږي، د دنیا اور نه دی چې هر څه سوځوي، نه د چا چې عمل څومره خرابي دومره به پې اور تیز بلیږي، د چا چې عمل څونه کمزوري نو اور به پې کم بلیږي. بس دی مثال شو، لکه دنیا کې یو شي باندې تیل والی، تیل تیز یو مثال در کو هغې غرغنډې کوي کنه، او چې کوم څیز باندې تیل کمی یو اور کې پراته دي نو هغه به کم بلیږي. دغه رنګ جنت کې به انسان د خپل عمل مطابق وي. جنت څه شی دی؟ عمل د انسان دی. وي د چا عمل ښه دی بخت جنت کې دی، د چا عمل کمزورې لاندې کې دی. اوس جنتیان به راځي چونکې په هغې د ګناه عمل نشته، نو هغې به نه سوځي، هغې به اور کې ګرځي راګرځي به، او اور تاوان به ورته نه رسوي. جنتیان به پکې ګرځي، ماشومان هم پکې ګرځي، په خپلو میندو په پلارانو پسې راځي به نه. نو جهنم د دنیا اور دی چې کوم شي ورغورځی سوځوي به. جهنم هغه اور دی چې د انسان عمل به په ده بلیږي، د عمل به په ده باندې بلیږي. به دا مثال شو، او ما دله مثال درکړ. یا بل مثال درکړم چې ته پرې ښه پوه شې. بعضې لرګي وي، بعضې شین وي، شین چې اور کې ولې نه سوځي، داسې ده که نه ده؟ خو که د شین لرګي په یو سر د تیر ور واړوله او بیا دې اور کې ومنډه، صرف د تیل هغه به سوځي، باقي به سوځي نه. نو دا تیل داسې فرض کړه لکه د انسان بد عمل په جهنم کې. اوس په یو لرګي د ډېر تیل او شین لرګي باندې ټول به غرغنډې به وي، بلیږي به. بل لرګي دی په هغه دی په یوې کې لږ وانې تیل هغه لږ ځای به بلیږي، باقي به دقسې پروت وي. پوهېږئ په خبره؟ دغه مثال شو، هغې بند کړه. ثم اخذ بیدي فعرج به الى السما، ډېر لوی اختصار دی پکې. په نبي اسلام یې دغې نه راوویسته، نو یو براق ولاړ و. هغه نبي علیه السلام فرمایي د خر نه غټ او د قچر نه راکوټ او سپین جسد یې لره. هغه یې راته ودرو، هغه لږه مستي شروع کړه. نو هغه جبري علیه السلام ورته وایي چې ولې مستي کې؟ تا ته پته لګېږي چې تا باندې څوک رکوب کوي؟ نو دغه او نو خولې شو، خولې ته وبهېدلې. نو جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې لیکلي دي چې بیا هغه کلام کړی د نبي علیه السلام سره. معجزه ده چې زه دا تمنا لرم د نبي علیه السلام نه چې زه د مرکب په دنیا کې یم او په جنت کې مې د مرکب وګرځم. نبي علیه السلام مبارک بیا قبول کړ. نو په هغې سوچ، نو چې سوچ نو سفر روان شو، نو یو ځای کې ودراو، وی 2 رکعته لمونځ وکړه. نو چې مانځه نه فارغ شو، نو جبریل علیه السلام دې تپوس کوي، وی دا پته راته ولګېده چې دا کوم ځای چې تا پکې 2 رکعته لمونځ وکړه؟ وی نه، وی دا طوابه یا طیبه د مدینې منورې نوم یې ورته واخېست، دا موضع د هجرت دی. بیا بل ځای کې 2 رکعته لمونځ وکړه، وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ وی نه، وی دا وادي سینا ده، تورې سینا چې ورته وایي د موسی علیه السلام چې کوم ځای کې نبوت میلاو شوی دی. یا بل ځای کې 2 رکعته لمونځ وکړه، نو وی پته ورته ولګېږي دا کوم ځای دی؟ وی نه، وی دا دغه دی، دا څه ورته ویل کېږي؟ وادي اللحم دی چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. په لاره مې تېرېدم، عجیبه ناشنا واقعات دي پکې. دا جلال الدین سیوطي لیکلي خصائص کبرا کې. ها، خصائص کبرا د جلال الدین سیوطي کتاب دی په معجزاتو د نبي علیه السلام کې. ډېر مزېدار کتاب دی، عربی کې هم شته، اردو کې هم شته، په 2 جلدونو کې دی. پښتو کې نه یم خبر چې شته که نه شته، او عربي هم شته او په دغه کې هم شته، په څه ورته ویل کېږي، اردو کې هم شته. خصائص کبرا د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ډېر ښایسته کتاب دی. معجزات د نبي علیه السلام مبارک یې پکې ذکر کړي دي. دوی په لاره تېرېدمه، وی دا زمونږ د عربو یو قافله وه، وی هغه زمونږ براق پرې تېر شو، نو یو د قریشو قافله وه، نو هغې کې یو اوښ راپرېوته، خپۍ ماته شو، مونږ یې ونه لیدي پلانکي ځای کې. وی بل ځای کې روان و، یو بله قافله روانه وه، وی د هغې په لوس اوبه پرته وې، ما جام کې اوبه راواخېستې ومې څښلې. وی بله قافله یو ځای کې را روانه و، دې قافلې خو به تلې، وی د هغې نه اوښ روک شوی و، وی ورپسې ګرځېدل. بیا لاړ بیت المقدس ته. نو بیت المقدس کې دا براق جبریل علیه السلام راواخېسته او د جومات د دروازې نه بهر یو تیږه وه. دا هغه تیږه وه چې پیغمبرانو به په هغې کې څاروي تړل چې رابلل. نو د هغې تیږې سورې بند و، نو جبریل علیه السلام پکې ګوته وردننه کړله، سورې یې کولاو کړه، نو د براق پلی ورپورې وتړه.
نو بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بیت المقدس داخل شو جومات ته، وی خلک په صفونو ولاړو، وی داسې اندازه د دې خلکو ولکه چې دوی صفونه تیار کړي، امام راځي او دوی ته مونځ کوي، داسې اندازه کې ولاړ دي. نو وی زه ګوره ما راته مخکې ووایي چې درځم به مونځ کوه، ښه فرضیت د مخکې هم پسې یې کوو، په الهام یې کوو یا په وحي باندې یې کوو، ما تفصیل درته ویلی دی، یا د ابراهیم علیه السلام په طریقه بهر کې وی زه هم په سق کې ودرېدم، امام به راځي خو مونځ کوي نو زه به مو سره ودرېدم، وی ما ته وایي چې دا خلک ستا په انتظار دي مخکې شه، وی مونځ مې وکړ، وایي چې مونځ مې وکړ 2 رکعته، وی جبریل امین تا ته وپېژندل چې دا خلک څوک وو؟ وایي چې نه، وی دا ټول انبیا وو که نه چې تا پسې اقتدا وکړله، وی بیا راځم، وی چې رالم نو بیا راته پوړۍ ولګوله، براق به هلته پاتې شو، پوړۍ ولګوله زینه، او وی د براق به هغه د قدم یې ښوده چې کوم ځای به زمونږ نظر لګېده، او وی چې بیا پوړۍ ولګېدله نو وی چې ما به هغه ځای کې لاس او قدم یې ښوده چې ما به نظر لګېده، په پوړۍ بیا ختلي دي، ښه براق دغلته پاتې شوی دی. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې په تفسیر کې لیکلي دي معارف القرآن کې، وی چې یو د دغه متعلق واقع لیکلې ده چې ابو سفیان کب وخت کې هرقل ته دا خبرې کولې که نه، نو ابو سفیان پکې وی دا خبره مو کړه چې صاحب دا دروغجن دی را پیغمبر، وی څنګه دروغجن دی؟ وی ګوره دی وړي چې زه په یو ساعت کې د شپې په لږه حصه کې بیت المقدس ته تللی نو دا خبره هم کړې ده. نو یو بوډا سړی ناست شاته ولاړو، نو هغه تپوس وکړه ابو بادشاه چې بادشاه سره مت تپوس وکړم، وی دا کله کم تاریخ یادوي؟ وی دا دی خو حافظې مضبوطې وي، دا پلانکۍ میاشتې پلانکي کال پلانکۍ روز یادوي چې په دغې زه بیت المقدس ته لاړم او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته لاړم، او وی هغه بوډا بابا هرقل ته وایي چې صاحب دا ټیک وایي، وی تا ته څه پته لګي چې ټیک وایي؟ وی دغه ورځو کې زه بیت المقدس خادم وم، ما خدمت کو، زه خادم وم بواب وم، وی ماسخوتن چې خلکو په بیت المقدس کې عبادت وکړو او تلل، نو وی زما به دا ډیوټي وه چې ما به دروازې بندولې شپې، او سهار چې به رالم دروازې به مې کولا وهلې، دا زما ډیوټي وه، نو دروازه ټولې دروازې مې بندې یو نه کولا یو نه بندېده، دا یو دروازه نه بندېږي، وی چې ما لار مصري مې راوسته چې دا خو جومات دی او که دا کولاو پاتې شي مثلا نقصان پېښ نه شي، وی چې مصري مې راوسته، وی هغه مصري چې وکتل ما ته وی چې په دروازه د پاسه دا برج دغه راښکته شوی دی، دا دروازه پکې نه ټینګه هغه درشل راښکته شوې ده، نو دا اوس نه بندېږي، دې زور اخیستی دی، دا به سبا له بیا دا درشل اوچته وو لکه دروازې باندې بعضې دیوال یا هغه به شی راښکته شي، نو سبا به کېږي دا د ورځ د شپې کار نه دی. بس وی لاړم، وی سهار چې رالم وی دروازې ته مې ګوتې ورکړې په خپله بنده شوه، هغه درشل اوچته و اشه، وی ما وی چې دا څوک د الله نیک بنده بېګا د جومات ته مانځله راته، نو الله تعالی ورته دا دروازه نه بندوله، وی چې بار ته راووتم نو هغه تیږه چې هغه د جومات نه بهر وه او مونږ اورېدل چې پیغمبران به راتلل دغه ځای پورې به یې څاروي تړه، وی هغه تیږه کې د زمانو نه یو سورې بند و، وی اکولاو شوی و، او وی په هغه تیږه باندې د پړي د تړلو هغه نښې پرتې وې، لکه پړي د تړلو هغه غبار باندې نښه نه هغه نښې پرتې وې، او د اس د خپو نشانونه پراته وو، مې کې څوک د الله نیک بنده راغلی دی دلته کې خپل څاروي تړلی دی، جومات ته ننوتی یې مونځ یې کړی بیا تللی دی. مفتی شفیع صاحب لیکي معارف القرآن.